أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. سورة بلد او چې دا سورت مسما ده په بلد باندې، نو اول آیت کې وی لا اقسم بهذا البلد. بلد کله اخار ځکه دا نوم مسما کړی دی په بلد باندې. دا سورت مسما کړی په بلد. ترتیب د قرآن کې 90 نمبر دی. په ترتیب د نزول کې چې دی دا 15 نمبر دی. د سورت طارق نمبر کې او سورت قاف نرست نازل شوی دی. ربط تعلق مناسبت د مخکې سورت فجر سره. مخکې سورت کې د غافلینو ذکر یې وکړ چې انسان غفلت کړي. نو دې صورت کې وایي چې فاسا د کل اصلاح وکړه. خلق تباهۍ طرف ته روان دي او ته اصلاح وکړه، د کلي علاقې اصلاح پسې وغورځه. دویم مخکې توهین د مال ذکر کړ او زورونه د هغه چا دپاره چې مال لګوي، د هغه چا دپاره چې محبت کوي د مال سره. نو دې صورت کې زورونه ذکر کوي هغه چا ته چې بې ځایه خرچ کوي، بې ځایه مال لګوي. 6 نمبر آیت کې وایي یقول اهلکت مالا لبدا. ما ډېر زیات مال لګولی دی او ډېر مال مې خرچ کړی دی خو بې ځایه. درېیمه وجه دا ذکر کوي چې مخکې ترغیب و نیکو اعمالو ته په اوقاتو مبارکه او حسنو کې. نو دې صورت کې وایي چې انسان ما په مشقت کې پیدا کړی دی، دا محنت به کوي، نیک اعمال به هم کوي او بد به دې کېږي، د هغې به توبه وباسي. څلورم مخکې احوال د مکذبینو د مخکنو خلکو بیان شو چې مخکنو خلکو تکذیب کړی و. نو دې صورت کې حالات د دې امت د خلکو د هغې ذکر کوي چې د الله مخالفت کوي. او مقصد د صورت چې دی زورونه دا مشرکان دغه چا ته چې هغه زیاتی کوي. الزجر للمسرفین، بې ځایه مال لګوي، استعداد بې ځایه مصرفوي. نو دې صورت کې د کلي د اصلاح دپاره علما وایي 3 قوانین بیانېږي. ځکه دې ته هغه صورت ویلی کېږي چې په هغې باندې د کلي اصلاح راځي. کلی به څنګه اصلاح کېږي، اصلاح به څنګه راځي. نو د هغې دپاره اصول بیانوي 3. اول اصل بیانوي چې
د کلی مشر او امیر به همتناک سړی، همت به کوي، کوشش به کوي، کلی علاقه کې به خدمت کوي، همتناکه به کمی به کم ستونزې او مشکلات پیښیږي هغه به حل کوي. او هغې کې اشاره ده چې لقد خلقنا الانسان فی کبد، محنت پکار دی. دویم کله چې برابریږي نو امیر او مشر د کلي به بې ځایه مال نه لګوي، په ځای مال لګوي، بې ځای خرچې به نه کوي، په ځای باندې به مال لګوي. او هغه ځایونه ورته ښودلي دي چې فک و رقبه، او دویم یتیما ذا مقربه، او دریم او مسکینا ذا متربه. چې مال همتناکه سړی و، د کلي مشر علاقې دغسې د مرګ والا، خو دلته د کلي نوم دی، د کلي مسله ده. نو د دې کلي مشر به همتناکه وي، بې ځایه مالونه به نه لګوي، او چې مال لګوي نو په دې درې ځایونو کې به لګوي. خلق چې غلامان وي د کافرو په منګولو کې هغه به آزادوي، یا دغسې غلامان نو هغه به آزادوي، هغه به اخلي په بیه باندې او آزادوي وي. دریم دغه شان یتیمن، دویم چې دی هغه یتیم چې هغه خپلولۍ والا وي، د خپلو خپلوانو سره دی په شرعي اصولو باندې چلیږي. او دریم هغه مسکین چې هغه خاورې کې لید پید دی، څوک یې لاس نیونکی نشته دی. نو د کلي د مشر ذمهواري دا ده چې د هغې خیر خبره والي. او دریم اصل دا دی چې د چا نه به دی د شاباسۍ تمه نه کوي چې رماته خو چا شاباسۍ را نه کړ، چا مې ښه ونه ویل، بلکې لله فی الله خبره به وي. نو د دې وجې نه دا د کلي د اصلاح لپاره دا صورت الله را لېږلی دی. علما مفسرین هم ذکر کوي چې دغه درې اصول د کلي د اصلاح لپاره چې کله اصلاح کېږي باید چې دا مراعات شي. د دې خبرو خیال وساتلی شي نو یقینا چې کلي کې به اصلاح راځي، او دا به زده کېږي د څه نه؟ د الله د کتاب نه. نو چې د الله کتاب انسان اورېدو ته جوړ نه وي، وخت وله نه ورکوي، ضروري نه ګڼي چې دا ملا څه کتاب دی، خو که وزګار ومه نو زر کوم ځای کې به څه وخت یو پاړه تلاوت به وکړو. نور موږ مسلمانانو په دې نیت باندې چې دا زموږ د ژوند قانون دی، او زه ناسته ولاړه زه به ټول د دې مطابق کوم، داسې په دې نیت باندې نه خواص او نه عوامو دغه مرتبه وله نه ده ورکړې. د دې وجې نه سفیان ثوري رحمه الله فرمایي انزل القرآن للتدبر وجعلوه للتلاوه. قرآن الله دې لپاره را لېږلی او چې خلک پکې سوچ او فکر وکړي، خلکو تش ختمونه او تلاوتونو دپاره وګرځوه بس. دغه مقصد نه و که نه؟ دا نه چې تلاوت کې ثواب نشته، ثواب شته. په یو حرف باندې 10 نیکۍ دي، په الف لام باندې 20 نیکۍ دي. خدای مقصد همدا نه دی چې بس صرف تلاوت یې کوه، مقصد یې عمل دی، او مقصد یې په کلي کې اصلاح ده، د عقیدې او د اعمالو اصلاح ده، د راتلونکي ژوند دپاره تیاری دی. مقصد یې دا دی.
نو ځکه دلته چې کله اصلاح کوي علاقه اصلاح کوي نو د الله کتاب لاس کې ونیسه زده کا په هغې باندې عمل وکړه او بیا په قلاله باندې په کلي کې یو خبره عملي کوه ته ګوره چې اصلاح کېږي که نه اصلاح کېږي دا په اصلاحي کمیټو باندې نه کېږي چې اصلاحي کمیټې نوم کېږي آج کې بوډو لګاو آج کې بوډو لګاو بسم الله الرحمن الرحیم مدد غواړو د الله نه په شروع کولو کې چې عام مهربان دی او خاص مهربانه دی لا اقسمو یعنی داسې نه ده لا اقسمو زه قسم کوم بهذا البلد په دې ښار باندې یا اقسمو شاهد دی بهذا البلد دا کلی د علماء مفسرین وایي د دې نه مراد چې دی مکه مکرمه ده په اتفاق د مفسرینو باندې وانت حل بهذا البلد د دې علماء یو دو توجیهات کوي یو دا وانت حل بهذا البلد ته حلالون کې جنگ لرا پدې کې د څه وخت دپاره ځکه نبي صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح کوله نو د هغې دپاره لږ وخت د جنګ اجازت شوی لږ وخت بیا خبره ختمه شوه بیا جایز نه دی یو مطلب یې دا دی وانت حل بهذا البلد او ته حلالون کې د جنگ په دې کلي کې د لږ ساعت دپاره او دوی مطلب یې دا دی دویمه معنا وانت او ته چې حل بهذا البلد بېعزتي کېدی شي ستا په دې کلي کې ستا وینه خلقو ته دا حلاله وګرځېدله او ستا بېعزتۍ پسې راپاڅېدله او ستا وجني تا شهید کوي وانت حل بهذا البلد او ستا بېعزتي کېدی شي په دې کلي کې علما وایي چې دا معنا راجحه ده ووالد وما ولد او شاهد دی هغه تکلیف د پلار او هغه چې اولاد دی یا قسم دی په پلار او هغه چې زوی دی جواب قسم دا دی لقد خلقنا الانسان فی کبد یقینا پیدا شوی د انسان په کبد په مشقت کې یا د فاره د مشقت چې انسان به مشقت کوي ځکه دنیا دارالاسباب دی مشقت به دوه قسمه دی یو ښه مشقت دی یو بد مشقت دی ښه محنت کول د دین دپاره یعنی مشقت نه بغیر نه کوي انسان مشقت کوي دنیا دپاره به کوي مخکې صورتونو کې تېر شوي دي لعلهم یتفکرون دې دپاره چې دا خلک سوچ فکر وکړي په دنیا والآخره دنیا په باره کې هم سوچ وکړي او قیامت باره کې هم سوچ وکړي د دې وجې نه مشقت علامه قرطبي رحمه الله 15 مشقتونه ذکر کړي دي 15 مشقتونه چې انسان په دې 15 مشقتونو کې زندگی تیروي بلکې دې نه هم زیات دي فی کبد ایحسب گمان کوي ان لن یقدر علیه احد چې لاس به برنشي یا وس به برنشي په ده باندې د هېڅ چا ان لن یقدر علیه احد چې وس به برنشي په ده باندې د هېڅ چا دا ګمان کوي ولې یقولون وای اهلکت الدماء وای په طریقه لوی او تکبر باندې یقولون وای دا منکر انسان اهلکت مال اللبدا ما خرج کړل مال ډیر
مال مې خرڅ کړی ډېر په مخالفت د پیغمبر کې او مخالفت د الله او پیغمبر کې مې ډېر مال خرڅ کړی دی. نو یقولو دی وی اهلکت مالا لبدا، وایي په طریقه تکبر او لویۍ باندې چې خرڅ کړی مې دی مال ډېر، دا کار نه مې کړي دي، دا مې لګولی دي، دا مې کړي دي، یو بشماري. نو آیا سب آیا ګمان کوي دا انسان الله یره احد چې نه ویني د رئیس څوک، ولې د ده څه خیال دی چې د باندې څوک څوکیدار نشته او دی څوک نه ویني. ولې الله رب العزت د هر یو ادا او هر یو کړنه هغه راګیر کړې نه ده. ولې آیا سب الله یره احد، آیا ګمان کوي دی چې نه ویني د رئیس څوک، هېڅوک یې نه ویني. دلائل د توحید ذکر کوي او دلائل د احاطې د قدرت د الله تعالی ذکر کوي چې ولې دا دې سوچ نه کوي چې الم نجعل له عینین، آیا نه دي جوړې کړي موږ لره دوه سترګې، دوه سترګې چې په دې باندې حق او باطل وګوري، د الله کتاب ته پې وګوري، دین پې زده کړي، روا او ناروا پې وګوري، او دې چې په دې سترګو باندې د الله مخالفتونه کوي، بې حیا کارونه کوي، دا له چا ورکړي؟ او ناروا ځایونو ته پې ګوري او دغه ډرامې او فلمونه پې ګوري، نو ته دا نه وایي چې دا چا ورکړي دي یاره؟ قل ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غیر الله، که الله دا سترګې والي، ان اخذ الله سمعكم کدا غوږونه الله والي، طاقت نه والي، او دا سترګې دی الله ړندې کړي چې ته بهایت ته ناستې او دغه سترګو باندې ته ګناه کوې، ګناه ته پې ګورې، دا خو وایي دا سترګې چا راکړي دي یاره؟ خو که الله دا ړندې کړي نو من اله غیر الله، څوک دی چې حاجت ورکوونکی، سترګو ورکوونکی سوا د الله نه، دا نه ګوري دې ته ولې؟ نو چې په دې سترګو باندې حق وویني، حق وګوري، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، او یوه ژبه او د شونډې چې په دې ژبه د جا باندې خبرې کوي، شونډې خوځي، نو باید چې دا په حق باندې وخوځېږي، په غیبت باندې ونه خوځېږي، په چغلۍ باندې ونه خوځېږي، د دوه مسلمانانو په جدایۍ باندې ونه خوځېږي، او دا د الله په ذکر باندې وخوځېږي، د الله په وحدانیت باندې وخوځېږي، او د الله په کتاب باندې وخوځېږي. ولسان و شفتین، او یوه ژبه او د شونډې، دا مې نه دي ورکړي. ولې وهدیناه النجدین، او ښودلې مې دي مونږ دې ته دوه لارې، نجدین هغه دوه لارې مې ورته ښودلې دي، روز سورتونو کې به راشي، مخکې هم تېر شوي دي. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جهیم، دوه لارې دي کنه، یوه لاره د جنت واله ده او بل د جهنم واله ده. فاما من طغى واثر الحیاة الدنیا فان الجحیم هی المأوى، هغه چا چې د الله د قانون نه سرکشي وکړله او د خپل په خواهش پسې روان شي، دین یې پرېښود، ونهى النفس عن فإن الجنة هي فإن الجحيم هي المأوى، جهنم زیم یوه لار خو دا ده. او بله واما من خاف مقام ربي، او هغه څوک چې ووېرېده د پیشې د رب خپل نه، ونهى النفس عن الهوى، ځکه انسان چې داسې ګمراه کېږي د خواهش د وجې نه، نو الله ونهى النفس عن الهوى، او بند یې که د خپل نفس د خواهش نه،
نو فإن الجنة هي المأوى جنتی زیده وهدیناه النجدین الله دې ولار مې ته خودري دي او علماء وایي چې مراد دې نه بیان د حق دې په وحي باندې یې دې مراد هغه خودنه په عقل سره دا چې عقل مې ور کړی دی او دا مې ورته خودري دي چې دا خیر او دا بد دي نو فلاقتها ملعقبه نو دې نه دې خطرې په غونډې په کندو باندې عقبه غونډې او کندو ته وي ومان مراد دا چې دغه عقبه کندو ته وي چې د غر په سر باندې یو زیو اته خلق زیو زرازي په خو خطر و تګراني دی غونډې باندې د خطر ګران وي نو دلته الله فرمایي چې دا انسان د نه خطر په غونډې باندې معنا تکلیفونه دې برداشت کړي په دین کې یعنی په دین کې تکالیف نه دې برداشت کړي نو کله چې سړی یو غرسر ته غونډې ته وخیږي کنه نو هغه بل علاقه وي بل ملک وي بل هواد وي آلته خو چې تکلیف برداشت کې وخیږي نو دلته الله څخه فرمایي چې دې نه دې خطر په غونډې باندې معنا دا تکلیفونه په دین کې نه دې برداشت کړي هغه مال نه دې لګولای دا شان عبادت نه دې کړي شپې نه دې رونه کړي د الله ذکر نه دې کړي د الله دې ذکر نه دې نو چې دا ټول تکالیف برداشت کړل نو دې په دې غونډې باندې وخته یعنی دا تکلیفونه برداشت کړل دا سختي برداشت کړلې نو دې چې څنګه دې غونډې ته وخیږي او بل علاقه شروع شي نو دغه څه چې دې دا مال خرج کو عبادت وکړل مالی او بدني نو تکلیفونه برداشت کړل نو د دې کعبه ته ورسیږي دیو ورسیږي کعبه ته او دې کامیاب شي نو فلقتها ملعقبه دې نه دې خطرې په غونډې باندې وما دراک ملعقبه او صف وکړي چې دا غونډې څه شری دا کندو څه شری فکو رقبه خلاصول د سړدي لفظي معنا ده یا فکو رقبه آزاد ول د غلام دي یې د خلق سره احسان کول معنا ده او اطعام یا خوراک ورکول فی یوم فاورس کی زی مسغبه چې دولګي والدام فی یوم زی مسغبه چې دا خاوند دولګي والدام علما ذکر کوي چې دینه مراد هغه وخت د قحط دی چې په کوم علاقه باندې راغلی او انسان په دغه قحط کې چاته خوراک ورکي علامه شبیر احمد عثماني رحمه الله هغه تفسیر کې لیکي وای په داسې ورځ باندې چې هغه کور کې مړی شوی وي نو باید چې دا غته ډوډۍ وروړي په دې کې ډېر اجر دی او ډېر ثواب دی چاوي توانون یا خوراک ورکول یتیم ته فی یوم فاورز کې زی مسغبه چې خاوند لوګي والوي نو دغه تبلغ رسیدلې ده او دی وجه د حدیث کې اشاره ده هغه حدیث کې چې راځي نبی صلی الله علیه وسلم چې کله جعفر رضی الله تعالی عنہ شهید شو نو دارا خپل کور ته راغی وی فرمایل اسنعوا لآل جعفر طعاما د جعفر د کور والو د فارا د خوراک تنظیم وکي فإنه آتاهم ما يشغلهم دیتا یو تکلیف رسیدل دا چاگا مشغوله کړی دي نو د دې وجه چې په دې کې ډېر اجر دی او ډېر ثواب دی چې تل آلته ډوډۍ وروړي دا نه چې د مړي په کور باندې مېلمه شه بس کله قرار بس په لرته یو دا ډېر یو خراب رواج دی چې بیا د مړي والا مجبور وي دا مېلمان یې سو وکم کنه کړو کوي ولی سوخ راوړي نه یو لاغه کې یو مولوی صاحب راغلت امامو نو دا درې ورځې نو دبا آلته بس خلق بناستو او بس دا ساروی به آلیده و خوڑل کدل با جو رزم مولا لمنو ما
ما ته راځه ما څه دی دا ما زه خدا نه خورم ما زما کور نشته دی او بل ځکه چې دی بازار دی نه چې راشم بازار کې ډوډۍ وخورم وې دې خلکو رواج هم دا دی چې مړی وشي 3 ورځې به دلته خامخا بیا به دې ټول کلي کې ډوډۍ نه پخېږي ټول کلي کې ډوډۍ نه وي بیا هر سړی راځي او دلته خوري او څکي وګرځي نو هغه کور والا مجبوره دی نو فلق او طعام یا خوراک ورکول دی فی یوم په ورځ کې زی مزغبا چې د لوګي والی نو دا علامه شبیر احمد عثماني دیوبندي هغه ذکر کړی په تفسیر کې دی دلان دی وې چې دې کې دا مراد دی چې باید آلته د خپل وس مطابق چې سړي وس کېږي اورړا یو بلاوړي بل بلاوړي وای در ډېر وامساو دی یو ګړې کا چکا دریاب میں شنده لغزمه شریر دی جوړ شي یتیم ذا مقربه چې هغه خاوند خپل ولی دی حدیث کې راځي یو انسان دی چې هغه صدقه کوي خو په نورو پردو باندې صدقه کوي نو یو اجر دی او چې کله انسان په خپلوانو باندې صدقه وکړي نو هغه 2 اجر دي یو د خپل ولی خیال ساتل او بل د هغې سره د کومک کولو د هغې اجر دی نو 2 اجرونه دي په هغې کې یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا متربه یا مسکین چې هغه د خاورو والا دی متربه چا غریب مسکین چې څوک یې د هغه لاس نیوی نه کوي سوالونه کوي ګرځي بازارونه کې بېګاره یو ټوک ډوډۍ پیدا کوي نو دغسې انسان چې د هغې سره د هغې لاس نیوه وکړي او د هغې خوا د ورشي ډېر کم خلک به داسې وي چې هغه د دغسې خلکو د دې کارونو په هغې پسې ګرځي الحمدلله ډېر ښه خلک هم شته چې دغسې یتیمانو فقراو مسکینانو د هغې پالنه کوي او هغې سره کومک او امداد کوي نو دا یو ډېر لوی سعادت دی ثم کان بیا وي دی من الذین آمنوا دا کسان نه چې ایمان راوړی دی وتواصوا بالصبر او په خبره کوي خلکو ته په صبر کولو باندې چې خیره تکالیف به راځي صبر کوئ وتواصوا بالمرحمه او بیان کوي د خلکو سره د رحم کولو او د نرمۍ کولو په نرمو اخلاقو باندې حدیث کې راځي ما یحرم الرفق یحرم الخیر کله یو انسان کې چې نرم اخلاق نه و دا ډېر خیر نه محروم شي ځینې خلک سړی بس خالص ته برګي نه نرم اخلاق وتواصوا بالمرحمه یو بل سره او بیان کوي یو بل ته د نرمۍ کولو د رحم کولو او دا صحابو صفتو مو اشداء علی الکفار رحماء بینهم وتواصوا بالمرحمه ایو بلتا بیان کوي د رحم کولو نو اولئک اصحاب المیمنه دغه دا کارونه چې کوي دا د ښی لاس واله دي او ښی لاس باندې به الله ته عمل نامه هم ورکوي اصحاب المیمنه واقع کې مخکې تېر شوي صورت واقع کې والذین کفروا هغه کسان چې کفر یې کړی دی بآیاتنا زموږ په آیاتونو هم دوی اصحاب المشأمه دی خاوندان د یا بد قسمت والا دي هم دوی اصحاب المشأمه دا د چې دی د شپ لاس والا یا بد قسمت والا علیهم ویدی فدی باندې نارم موصدا هغه اور جوخ کړی شوی یو معنا دا ده نار موصدا هغه اور جوخ کړی شوی په دې پورې یا علیهم یو په دې باندې نار موصدا هغه اور بند کړی شوی د هر طرف د دوی نه یا د هر طرف نه په دې باندې احاطه کړی وي او دوی به راګیر کړی وي علیهم وی په دې باندې نار موصدا هغه اور بند کړی شوی د بند د هر طرف نه به راګیر کړی وي نو سورۃ بلد کې زورنوا للمسرفین الزجر
زورنا والمسرفین زیاته کوونکو ته چې بې ځایه مال نه مصرفوي او په ذکر نه لګوي او د کلي د اصلاح لپاره درې اصول بیان کړل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب زدني علما رب زدني علما.